بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. قدرمنو ځوانانو، نن د بریالي ژوند په راز باندې خبره کوو. د بریالي ژوند راز په یوه نقطه کې، په یوه ځانګړنه کې نښتی. که دغه یوه ځانګړنه تاسو ځوانانو خپله کړله، د نړۍ د ډېرو سترو بریالیو کسانو په لیست کې به راشي. هغه ځانګړنه د امید لرل دي، د مایوسۍ څخه لرې ځان ساتل دي. ډېره جالبه کیسه د 1990 کلونو ده. په 1990 کال کې په یوه کلیسا کې د کلیسا کشیش د کلیسا په مخ کې یو غټ ستر انځور د پورټریټ اف هوپ تر نامه لاندې د هوپ د امید د تصویر په نامه لاندې دا تصویر راوځړاوه. هره یکشنبه چې به دې کلیسا ته خلک راتلل، په د امید په تصویر باندې به سترګې لګېدلې. یو ځوان پروفیسر تورپوست دی په امریکا کې. هغه د تصویر ته ګوري او ځان سره امید پیدا کوي، وایي چې زه باید د دې هېواد ولسمشر شم. جالبه خبره دا ده چې د امریکا په تاریخ کې تورپوست دی نه دی ولسمشر شوی. دویم، د امریکا په تاریخ کې یو استاد چې هغه د پوهنتون څخه راووځي او هغه په سیاست او سیاسي ګوندونو کې ډېرې هلې ځلې ونه لري، هغه نه ده بریالی شوی. بله داسې عموما په امریکا کې بریالي کسان باید ډېره زیاته پانګونه او پانګې ولري، پیسې ولري. دې کس دا هم نه درلوده. یوازینی شی چې ده ته د بریالیتوب راز ور په برخه کې هغه هوپ، امید و. له مایوسۍ څخه لرې پاتې کېدلو. 1990 کې دا کس د همدې تصویر څخه ځان سره دا راز اخلي او ځان سره دا هوډ کوي چې زه باید د امریکې ولسمشر شم. نوموړی کس بالاخره د امریکې ولسمشر کېږي. 2 دورې په امریکا کې ولسمشري ګټي او د امریکا په تاریخ کې لومړنی تورپوستی ولسمشر ټاکلی کېږي، ګمارلی کېږي، انتخابېږي. هغه باراک اوباما و. نو ناامیدي څخه ځان ساتل، ځان لرې ساتل، ناامیدي څخه ځان لرې ساتل د تاسې د بریالیتوب او د بریالي ژوند تر ټولو ستر او مهم راز ده. ناامیدي د تاسې د بریالي ژوند تر ټولو ستر خنډ ده. که غواړئ چې بریالي شئ، باید امید ولرئ. امید له مثبت سوچ څخه پیدا کېږي. د مثبت سوچ په پایله کې تاسې کولی شئ خپل امید او خپله هیله هغه پیاوړې کړئ. امید د مثبت سوچ زیږنده ده. امید د مثبت سوچ اولاد ده. که غواړئ چې په خپل ژوند کې بریالي واوسېږئ، مثبت فکر وکړئ، امید وساتئ، هیله وساتئ او په مخ لاړ شئ. ډېره زیاته مننه.